په کور دننه د یو ورځنیو سیالیو تر ټولو لوی ایونټ لیسیا سیالۍ نږدې راتلونکي کې پیلیږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي یارې سیالۍ به دا ځل د خوست په کوربهتوب پیل شي چې 15 لوبډلې به پکې برخه والي وي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل وایي دې لوبو کې به د ورځنیو ونډې سیالیو پیاوړي لوبغاړي هم ولوبېږي. پر وینا یې مخکې تر دې چې یوه لوبډله پایلوبې ته لار ومومي د مقابلو لوبډلې پر وړاندې به شپږ سیالۍ ترسره کوي. ټیمونه 15 دي، 15 ټیمونه دي او 15 واړه د زونونو په نوم باندې یعنې سپین غر، بند امیر، میساینک او مو پوست دا 15 لوبډلې دي. بله یادونه کومه چې د ملي لوبډلې د 500 فارمټ ډېری لوبغاړي پکې ګډون لري او که خدای کول د روانې اګست میاشتې په 20 نیټه به پیل کېږي او د سپتمبر 6 پورې به جریان لري. یعنې هره لوبډله شپږ لوبې کوي مخکې دې چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به هغې نه وروسته پایلوبه کېږي چې د پایلوبې په ګډون باندې ټولې 14 لوبې کېږي. له دې سره تر خوا د راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ لپاره هم مسؤلینو د لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر وایي له راشد خان او روزونکو سره په مشوره به د راتلونکي اسیا کپ لپاره د لوبغاړو وروستی نوملړ په ډاګه کړي. خو اوس پکې 22 لوبغاړي شامل دي چې په متحده عربي اماراتو کې به یو تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. یو ټرای سیریز یو کې افغانستان د یو ای او افغانستان میچونه دي پاکستان سره یو ای کې نو هغه ونس مستم د اګست نه بعد سپتمبر پورې په یو ای کې کېږي. هغه بعد ایشیا کپ ده هغه په 9 سپتمبر په لاتویا کې نو دغه لپاره دوه سیریزه نیشنز سکواډ چې ده هغه د راشد خان سره د کوچ په همکاري باندې لوبغاړي ځای په ځای کړي دي. دغه یو څو لوبغاړي داسې اوس د ضرورت په اساس باندې چې شپږیزه کې ښه پرفارمنس کړی موږ راوستل د کیمپ ته ځای په ځای کړو. د غوراوي کمیټې مسؤلین زیاتوي لیسیا سیالیو ته د لوبغاړو انتخاب په کور دننه یو شمېر سیالیو کې د پام وړ ځلېدو پر اساس غوره کړي دي. اول باید یادآور شد که اسکوادا 4 اساس جور شده: اسکوادای لیستی، سنتر کانترکت، دومستیک وایت بال کانترکت، عبدالیان و گرید 1 پرفارمر. با این 4 اساس تیم‌ها جور شده. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د خوست په کوربهتوب د روانې اګست میاشتې په 20 نیټه پیل او د راتلونکي سپتمبر تر 20 به دوام وکړي. مسؤلین زیاتوي هڅې پیل کړي چې دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې شي. خاطب الله احساس، موج نیوز کابل.